دا یو بل تپوس چا کړی دی د دې متعلق چې دا پښتانه څوک دي، دا څه اصل د دوی څوک دی. وایي چې څوک وایي چې دا د سلیمان علیه السلام په اولاد کې دي، او څوک وایي چې دا د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه اولاد دی. تاسو ته که د دې متعلق څه معلومات وي موږ ته بیان کړئ. ما ته د پښتنو په تاریخ باندې څه عبور نشته، البته دومره خبره درته کوم چې دا د سلیمان علیه السلام اولاد دی او نه د حضرت خالد رضی الله عنه اولاد، بلکې زموږ د خیبر پښتونخوا یو مشهور محدث او لوی علامه چې کوم دی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن جان رحمه الله، هغې ته په تاریخ کې ډېر معلومات وو. هغې د پښتنو متعلق یو خبره کړې، نو ما په هغې باندې اعتماد دی. دا زه د هغې خبره تاسو ته نقل کوم. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن جان المدني رحمه الله هغې به فرمایل چې د حضرت ابراهیم علیه السلام درې زامن وو، درې بیبیانې وې، د هرې بیبي نه یو ځای و. یو بیبي حضرت ساره و، هغه د اسحاق علیه السلام مور دی. دویمه بیبي د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه بیبي هاجره و، د هغه د اسماعیل علیه السلام مور دی. او دریمه بیبي د حضرت ابراهیم علیه السلام بیبي قنطوره و، هغه د مدین علیه السلام مور دی. نو دا شیخ الحدیث صاحب فرمایل بیا د اسحاق علیه السلام په اولاد کې دا بنی اسرائیل دی یهود، د اسحاق علیه السلام زوی چې کوم دی هغه حضرت یعقوب علیه السلام، او بنی اسرائیل وی دا د یعقوب علیه السلام اولاد تا، او یهودیان ورته ځکه وی چې د حضرت یعقوب علیه السلام 12 زامن، هغې چې کوم مشر ځای و د هغې نوم یهودا و. نو د دې وجه نه دا مشهور دی په یهودو سره هغه مشر زوی د یعقوب علیه السلام د نسبت د وجه نه د بني اسرائیل چې کوم دی دا د اسحاق علیه السلام په نسل کې راغلي دي. دویم عرب دی، عرب د حضرت اسماعیل علیه السلام اولاد دی چې د هغې بیبي چې کوم دی بیبي هاجره وه. دریمه وایي د ابراهیم علیه السلام زوی چې کوم دی دا مدین دی، او د مدین د بیبي قنطورې زوی دی. او وایي شیخ الحدیث صاحب وایي چې د پښتنې چې کوم دی دا د مدین اولاد دی. نو د موږ د پښتنو چې کومه سلسله دی دا د حضرت ابراهیم علیه السلام ته رسېږي. د ابراهیم علیه السلام چې کوم ځای و مدین هغې ته رسېږي. نو موږ په حقیقت کې د ابراهیم علیه السلام اولاد یو. دا عرب شو، بني اسرائیل شو، او دغه رنګې چې کوم د پښتنه دا سره په خپل مابین کې تربران دي. دویمه خبره دا به شیخ صاحب کوله، وایي چې دا درې قومونه چې کوم دي دا بیخي مسلمانان دي الحمدلله. هغې کې یو ترک چې کوم دي دا بیخي مسلمانان، یو عرب چې کوم دي دا هم بیخي مسلمانان، او یو پښتانه چې کوم دي دا ټول په ټول بیخي مسلمانان دي. که په دې پښتنو کې دا نور مذهبونه داخل شوي دي، سیکان دي، هندوان دي، یا نور داسې د ځان مرتد خلک چې کوم دي ځان ته نسبتونه کوي، دا وایي د نورو علاقو نه راغلي، څوک د ایران نه راغلي، څوک د یوه ځای نه، څوک د بل ځای نه. ورنه پښتانه په حقیقت کې چې دي دا ټول په ټول چې کوم دي دا مسلمانان دي. نو د پښتنو متعلق شیخ الحدیث صاحب په دغه ترتیب سره دا بیان کړی دی، او زما په باندې اعتماد دی انشاءالله تعالی د نور خلکو په نسبت باندې به دا خبره انشاءالله تعالی د ټولو نه صحیح وي انشاءالله تعالی.